بریالۍ انځورګره مارین امیني د آلمان په هامبورګ ښار کې ژوند کوي. مارین دلته زیږېدلې، مور یې آلمانۍ ده او پلار یې افغان. زه نیمه افغانه یم او نیمه د افغانستان کلتور او ژبه راخپله کړې. زما یادېږي کله چې ډېره کوچنۍ یم، مشرې خور مې راته یو وارې وویل زه فکر کوم پلار دا هیواد خیالي جوړ کړی، ځکه په هیڅ ځای کې نه یادېږي او په دې اړه هیڅ خبر نه و، خو که کله کوم خبر راتلو نو د غم او درد خبر به و. افغانستان د غم سمبول و او ما په نوې ځوانۍ کې نه غوښتل چې په دې هویت مې څوک وپېژني. خو وروسته مارین امیني خپلو ریښو پسې وګرځېده او د خپل پلار کیسه یې رسم کړه. هغې تر ډېره خپل پلار د پنجشیر په هغه کوچني کلي کې انځور کړی چې هلته زیږېدلی دی. دې کتاب کې پلار په خپل وطن کې د هندوکش د غرونو په لمن کې د یو بیل ژوند خوب ګوري او په ډېرو کارونو کې مهارت پیدا کوي. پلار د سیلانیانو د لارښود په توګه هغه وخت د بامیانو افسانوي بوتان سیلانیانو ته ورپېژندل چې ویجاړ شوي نه وو. وروسته خپل هیواد پرېږدي او آلمان ته راځي، خو ډېر پلانونه یې ناکامیږي، خو په پایله کې د یوه نقاش په توګه خپله نیکمرغي پیدا کوي. دې تل له خپل پلار سره یو ځای کار کړی او له هغه سره د کارونو یوه بیلګه یې همدا احمد جان او بیا هیله کتاب دی چې د افغانستان پر اوسني وضعیت یې لیکلی دی. د مارین ماشومتوب د آلمان په څېر یوه هیواد کې و، هغه ځای چې د فرصتونو، امکاناتو او ازادیو وطن دی. نو ځکه یې پرمختګ وکړ، خپله لاره یې پیدا کړه او د یوې هنرمندې په توګه یې خپل ځای وموند. زما لپاره ستونزمنه ده چې تصور کړم افغانې ښځې په ځانګړي ډول هنرمندانې څه ډول رنځونه زغمي. که څه هم دا کوچنۍ برخه ده، خو زموږ لپاره مهمه ده. زموږ لپاره د هنرمندانو په توګه مهمه ده چې داسې یو کار ترسره کړو چې د پام وړ وي، ترڅو دا موضوع هیره نشي. او دغه راز هغه خلک باید په هغه هیواد کې هیر نشي چې هنر، کلتور، موسیقي او آن شعر ویل پکې بند دي. او دوی پیاوړي او زړور دي او دغې لارې ته ادامه ورکوي، مبارزه کوي او کلتور ژوندی ساتي. د طالبانو تر راتګ مخکې معمولاً پر دیوالونو نقاشۍ لیدل کېدلې. طالبانو له خپل راتګ وروسته ډېر ژر دغه دیوالونه پاک کړل او د خپل اسلامي امارت شعارونه یې پر دیوالونو ولیکل. په دې برخه کې نور مخالف نظرونه نشته. طالبانو ډېرې نقاشۍ او تابلوګانې په ځانګړي ډول هغه چې د انسانانو څېرې پکې انځور شوې وي بندې کړي. د ښځو پر وړاندې د ښکلو هنرونو پوهنځی تړل شوی، خو هنرمندانو په ځانګړي ډول ښځې له خپلو هڅو نه دي لاس په سر شوي. په پټه انځورګري کوي او د هغې ورځې خوب ویني چې یوه ورځ به یې هنري اثار نندارې ته وړاندې شي. زما په اند دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل کلتور کې ژوند وکړي، هغه نورو ته ولېږدوي، په اړه یې خبرې وکړي او له نورو سره یې شریک کړي. نو دا باید وښودل شي او آلمان په دې پوهیږي چې دا څومره ارزښتناکه ده چې څومره ډیر افغانان دلته اوسیږي. مارین امیني د پرستو مهریار هغه سندره دل آدم هم په یو انځوریز کتاب اړولې او د دغه سندرې پیغام هم په خپل ژوند کې منلی دی. په دې سندره کې ویل کېږي چې د انسان زړه د دې وړتیا لري چې د ټولو انسانانو د زړه په راز پوه شي او اندېښنې له منځه لرې کړي.